یاره زینه ته ولې فلمونو کې کار نه کوي ماړه موږ پسې او ته پسې فلمونه به یو څه یو موږ بس دلته څوک فلمونه چیرته ګوري یار اخه یار هغه بلبله خو دې را ورسېده په دې سپا مریم زه د دې نه بغیر ژوند نشم کولی باندې زونډیو کنه پاتم سهار د کار ته ځو څوک یې چې راځي شه د کار ته ځو کنه وخت شو ولې سترګې به کار نه کا سترګې کار نه کوي جوړې ما خو اس چټي زړه ولوېده که نه ما یې کوم ځوانۍ کې ړوند شوم ما خو ډېر ارمانونه هم دي که نه خدا چې جهاز مم په ارمان دی هغه اکونه پوره چې دومره ټیر هغه موټر مم په ارمان دی او یو دوه بنګلې مم په ارمان دي شکر چې جوړ یم که ړوند شوی بیا خو بس دا ټول شي نه پاتې او کاناډا ته تګ مم په ارمان و او بس ډېر شي نه په ارمان او 4 ودونه مم په ارمان شکر چې جوړ وم دا خو هسې نه کېږي راځه کار له ځو پیسې وګټوې بیا جازونه شیان ټول واخله راځه لږ سوچ منه که په سوچ به ونه شي په سوچ باندې څنګه کې کار وکړه پیسې وګټه بیا به غټ جاز او غټ موټر واچه ورشو نو به دا بنګلو خوبونه خوښ دي چې دا خپله کباړ بایسکل روان کړو او بس کباړ نه غواړ راغونډ کړو بس دغه زموږ هسې نوه سوچونه دي او بله توره خو نه شو کړی ستړیا ژوند ده کله به په لاس کې لاړ شم چپړو په ځایو چې مانو په وسلو پاپلواله پلواله په وچړو په وچو چې مانو هر څه واله پولی واله پاپل واخله امچوری واخله ژابلې واخله په وچه ډوډۍ په زړو چپړو په کیمانو په هډوکو او همدارنګه که زاړه شیان وي نوي مات کړئ او زاړه یې کړئ او مونږ ته یې راوړئ واخلئ واله زونډي ګل کباړي ته ځان راورسو زونډي ګل کباړي تاسو ته نوي نوي شیان راوړي واله زړې نیاګانې زو راشه زونډي ګل کبابي هر وخت ستاسو په خدمت کې ده شی نه راوړئ کباړي نه څه غواړئ څه غواړئ ساجد غواړئ ژاړې غواړئ پاپړ غواړئ څه غواړئ پاپړ درکړو وچکه خو یې نه مې راوړې ده خو ده ماشومان دي همدو زمونږ کار چلي چې دا کورونه نه مې نوي شیان راپټ کړي زمونږ یې خرڅ کړي
په دې خو شي 2000 دي شي ها خو 2000 دي شي خیر دی زه به دلته کوم به ښه سړی ما ورسره به 2000 دي واخلئ او دا فانتاستیک پافل دا تاسو ښکاره هر وخت کباب به ټولوئ او زنډګل کباړي ته راوړئ ها ځئ دوی پیغلې سئ वाले बड़ी मुश्किल वाले पापड़ वाले रापट वाले खर्च करे वाले पापड़ वाले जावली वाले खुजर वाले अमचूरी वाले Poisa dode paduko pozado chapado zalu timuna kharch kre zali nyaga gani kharch kre واخله ماما درېږه څه دي زویه نن بیا دومره ناوخته راغلی یخ نیم دلته ته ناست ته به ویده وې جازونو دغه به دې کوه فکر و څه درته ووایم څه درته ووایم بس پې خو د دوی نه خوب نه راځي سهار بیا ډېرې ستومانه نفسیدانې شومه خو راوړه چا راوړه تا به بیا لږ کباب جوړوې ته خو هغه لانجمن یې ستا د لاسه ګوره زما بیا ټوله ورځ د خولې خوند لګېدنې سوارو تریخي شی د 2 روپو راوي او شیان د 10 والي هغه 5 جنکۍ چې معقولي د ماشومان د هغو زه رانه تو وباسي خو دا که پښې راغلي دا همدا بوتل یو دا دی ښه غټ بوتل دی او یو دا وګور دا هم غټ دغه دی دروند دي دواړه وګوره دا غټ دی خو چې د غوړو نه ډک وی اوس خو 2 روپۍ مې نه پوشي دا بوشکې نه دروند دی دا کېږي بس بیا راپسې ګرولي ته هلته کور مخې ته تېرېږم بله ورځ به مې شته وم ستا راخوشي کړی نه ماته اوس یو پاپړه 5 ژاولې وراکه واخله دا اوس ونیسه دا بس کې ونیسه ما پاپړ هم نه دی خوښه چې تا له ځان درکړه ظالم که ښکارې ښه ته ولږه زه لږ چک کړمه ډېر ښه خوند کوي ټول خلاص کړه بس راکړه که نه دا خلاص کړه ژاولې دې هم رانه کړلې سترګې هم نشي کوچي سترګې ژاولې دا کمې دي بل هم را زه دا نه اخلم سبا راشه ښه زه بیا نور هم اخلم بوتل بیا درنه ولېږه داسې انسانان دي ستړي شو ما نه کړو دا بلای کنه نوی کبالی نراوله ساجک واده امچوری واده پاپن واده سلام وعلیکم سلام ماما دا واغله ژاوله درکومه دغه شي نر سړیه دا واله او ژاوله تا چې زنجګل کباړي سره ګرځي دغه شیان مه خورئ ظالم کباړ نور او خواږه شي نه پکېږي کباړ څوک هسې هم نه دی موږ پې خواږه شي نه ورکوو کباړي ماما کباړي زه چې سپیر پسې راخوشې کړمه ولېږه ته تا دومره لږ ډېر کباړ باندې مونږ ته یو ژاوله راکړه له کباړي کباړي خیرن کباړي ډېر کباړ اخلي او لږ ژاوله راکړه ځه
هیڅ کو ضرورتونه رابه د چا دغه شي جازونه ورکړي دي چې په ګرځي او چا د په ځمکه باندې ژوند سخت کړی دی دوی دغه یو بایسکل لري دغه هم د کباړي دی فدا دی ټوله ورځ په چوکۍ ستړي وي ستومانه شو 200 نشو ګټلی او دې کې را خلک ویزه ته را ویزه ته کوم ماشومان هم پکې ګوري دا به په در کې به څه کمې راشي چې یو 400 لکه ډالر 4 بنګې یو هغه غاړه چکونه پورې دومره تېر نښتی یو 2 تیارې او وغیره وغیره را کړي وای میله به دې بایسکل نه خلاص شوی وای وایم شاولی وایم شیری وایم پاپل وایم په زړو چپلو په زړو چیمانو په وچه ډوډۍ هر څه خرڅ کړئ والله لا لا ما وکړو ستړی شوم وای چې ستړی شوم ما په دې ځاله دې خو زاوده نشي کنه ما دا چې شي زه ورته چې ماشومې یا بازار زه واده هم خله زه ورته چې ته زه وزه کې دا نو تم مله په کار براشي ښه سخت سره شوم سخت وګا شوم چې وسو چا چې راوړا به خوړل مې ير کارمو کو شو ګستومانی ده وي بيري ماما ونخ بيري ماما جا سكما تبا هذا شو اخفيلة شوي شو قلتو زه پیرایم پښې نه لرم نه لري نه پیرې خبره ده پیریان چې دي ګوره هر څه کولی شي چې شی تور غواړي هغه کولی شي نو ما له څه وکړې نو پیریا ماما ته څه شی کړای شي چې زه درته هغه امر وکړم چې هر شی کولی شم په یو ثانیه کې زه تا دې ځان هر ملک ته هر هېواد ته چې زه هلته دې وړلی شم تا ته رقم شیان راوړلی شم چرګان سره کړي هر شی چې غواړې ستا په فکر کې څه دي هغه ماته ووایه زه هغه تا ته کولی شم یاره یا بل ځای هم نه ځم او چرګان هم نه خورم چرګانو ته زموږ د بوتال نه جوړ اوس منډه د مخې یو بسکټ پکار دی چې یو بسکټ راکړې کمال یو بسکټ یې راکړ ډېره مننه پیري راځه دلته کښېنو ګپه ولګوو زه به درته بسکټ وخورم راځه پیري اشنا په تا به زه انشاءالله خپل ټول ارمانونه پوره کوم او اوس مې د خیره سره ګوتې په غوړو کې شوې